سلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. په کاپیسا کې لسګونه کمانډویي عسکرو ته مرګ له اوښتي. له کاپیسا ولایت څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې تېره ورځ د دې ولایت اړوند تګاب ولسوالۍ کې طالبانو پر هغو کمانډویي عسکرو بریدونه کړي چې سیمې ته د عملیاتو په موخه روان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، تېره ورځ د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اړوند شیخانو سیمه کې د مزدور دښمن هغه کمانډویي عسکر د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوي چې سیمې ته د عملیاتو لپاره راغلي وو. ښاغلي مجاهد ویلي چې د برید په پایله کې 19 کسه کمانډویي عسکر وژل شوي دي چې جسدونه یې لا هم په سیمه کې پراته دي. د یاد برید په نتیجه کې 19 کمانډویي عسکر ووژل شول چې جسدونه یې پاتې دي. ګڼ نور ټپیان شوي دي. ډیره وسله او مهمات هم طالبانو نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د اختر له اوربنډه وروسته طالبانو فوق العاده توګه بریدونه کم کړي دي چې تقریبا اوس یې په دفاعي حالت کې قرار لري. خو بل لور ته د کابل حکومت هر ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ډول ډول جنایت ترسره کوي او ځینو سیمو کې پر طالبانو تعرضي بریدونه کوي او د هغوی تر واک لاندې سیمو ته داخلیږي چې له امله یې یاد عسکر هم تل د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ کیږي او درانه مرګ ژوبله ور اوړي. د افغانستان د امنیتي چارو شنونکي وایي چې د کابل ادارې ځکه په بیلابیلو سیمو کې پر طالبانو تعرضي بریدونه کوي او نور مختلف جنایات ترسره کوي څو د جګړې اور بل وساتي او طالبان هم مقابل غبرګون او جګړې پراخولو ته مجبور کړي. دوی غواړي په دې ډول چارو د سولې په مخ کې خنډونه ایجاد کړي او بین الافغاني مذاکرات وځنډوي.